په خپل سر د ټولبند حالت ماتول. پایله پر کرونا وایروس د 21.5 کسانو اخته کېدل. د عامه روغتیا وزارت هر ورځ د دې خبرې په تکرارولو سره خبرداري ورکوي چې حالت د کړکېچ په لور روان دی. د ثبت شویو شمیرو له مخې کوویډ-19 ناروغۍ تر دې دمه نږدې 400 کسان مړه کړي. اټکل دا دی چې د ناثبت شویو مړو شمیر ښایي لا لوړ وي. د عامه روغتیا وزارت په جدیت وایي که خلک د دوی سپارښتنو ته غوږ نشي نو داسې ورځ به راشي چې د سړکونو پر سر به مړي پراته وي. تر اوسه هم کرونا ویروس باندې د اخته کېدو د خطر کچه ډیر جګ ده او په ټولنه کې یو تعداد زیات کسان اخته شوي دي. د تعداد چې موږ د مثبت واقعاتو په نوم اعلانوو مطمئن یو چې واقعي امر تر دې نه په مراتب زیات دی. ورځ تر بلې پر کرونا وایروس د اخته کسانو د شمیر په ډېرېدو سره د عامه روغتیا وزارت یې د روغتیايي تجهیزاتو له کمښت سره مخامخ کړی. دغه وزارت وایي پر کرونا وایروس اخته شویو ته ځانګړي شوي روغتونونه به په راتلونکو ورځو کې د طبي اکسیجن له کمښت سره مخامخ شي. دغه وزارت وایي که خلک له دوی سره همکاري ونه کړي نو که هر څومره امکانات ډیر شي بیا هم دا ناورین نه کابو کیږي. کرونا وایروس تر دې دمه درملنه نه لري. په وړاندې د مبارزې یوازینۍ لاره همدا په صابون او پاکو اوبو د لاسونو بار مینځل دي. د عامه روغتیا وزارت دغه وایروس د خپریدو د مخنیوي لپاره د ټولنیز واټن په پام کې نیول او د ماسک تړل جبري کړي دي. کوویډ-19 ناروغۍ د عامو خلکو سربیره د ټولنې مهم قشر روغتیا پالان تر ډیره ځپلي دي. د عامه روغتیا وزارت د ثبت شویو شمیرو له مخې تر دې دمه پر دغه ناروغۍ نږدې 850 روغتیا پالان اخته شوي. دغه وزارت بیا پر خلکو غږ کوي چې کرونا وایروس جدي وګڼئ. شازیه حیا، BBC کابل.